د لوی او بخښونکي خدای په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه راغلاست زموږ خپرونې ته. په دې خپرونه کې راسره خوږ ماشوم مېلمه دی. په لومړي سر کې دې ته ښه راغلاست وایو. ښه راغلاست خپرونې ته. مننه تاسو ته سلام کوم او تاسو لیدونکو ته نوی مرتضی دی. ډېر ښه ماشاءالله. وعلیکم السلام. ښه راغلاست مرتضی جانه. زموږ خپرونې ته دې څه راوړي دي؟ ما د رحمان بابا ډېر ښایسته شعرونه راوړي. هو موږ اورېدلي دي چې ته د رحمان بابا ډېر ښایسته ښایسته شعرونه وایې. هو بلې وایم. نو نن دې موږ ته خپرونه کې څه راوړي دي؟ د رحمان بابا شعرونه؟ هو بلې هغه. نو مهرباني وکړه موږ ته او قدرمنو لیدونکو ته یې ووایه چې ټول خوشحاله سي. بسم الله الرحمن الرحیم. هر چې اهل دی دنیا دی حال دا دی، هر چې اهل دی دنیا دی حال دا دی، که سړی دی که پیری دی که حیوان، آدمزاد په ځمکه یو بل سره وژني، آدمزاد په ځمکه یو بل سره وژني، په دریاب کې یو له بله غوښې خوري ماهیان. واه واه ماشاءالله. لکه غوښې چې ماهیان خوري په دریاب کې، لکه غوښې چې ماهیان خوري په دریاب کې، په هوا کې همدغه کاندي مرغان، خزنده و پرنده دی د دې دهر، خزنده و پرنده دی د دې دهر، همواړه یو تر بل مشته ګریوان. ډېر ښایسته ماشاءالله. الله تعالی دې په عمر کې برکت واچوه. مرتضی جانه څنګه دې شوق پیدا سو له شعرو سره؟ پلار مې راته ویلي زه به تا ته راوړم ته به یې وایې. ښه نو غواړې څه رقم شاعر سي؟ د رحمان بابا په څېر یا د نورو شاعرانو په څېر؟ د رحمان بابا په څېر. انشاءالله چې یوه ورځ وګورو د مرتضی جان شعرونه چې مرتضی جان یو لوی شاعر سوی دی. هو بلې. ښه نو نورو درسو سره علاقه لرې او که نه؟ هو ولې نه لرم. کوم درسو کې ډېر تکړه یې؟ ریاضي، قرآن کریم، دغه شعرو کې. ډېر ښایسته. قدرمنو لیدونکو زموږ خو دغه شعر ډېر خوښ سو. انشاءالله چې ستاسو هم خوښ سوی اوسي. نو مرتضی نه به وګورو چې مرتضی خوږو ماشومانو ته څه پیغام لري. خوږو ماشومانو ته څه پیغام لري؟ پیغام یې دا ده چې درس ووایي، عمل یې کړي، د خپل درس تکرار کړي، مور او پلار تشویق کړي او احترام وکړي د مور او پلار. ډېر ښه ماشاءالله. قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه. تر بلې خپرونې د خدای په امان.